نو سورت کوثر کې ورپسې وی چې الله در باندې ډېر لوی احسان وکړو چې تا ځانو ساتو پال دیو کو پرهیز دیو کو نو پال پرهیز سره صحت خی راضی کنا خلق نوې چې نسل دارو او یو پال دانه برابرېږي چې تا پال او پرهیز کو ځان دیو ساتو د دې خلقونه د دې د عملونو نه الله تعالی ډېر لوی خیر درکړي نګوري بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر سورت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شان ذکر کړي سورت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پروگرام ذکر کړي سورت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام ذکر کړي ته شان دا دې چې مون تعالی کوثر درکو تا پروگرام بسی فصلی لربک وانحر تا انجام بدائی ان شانئک هو الابتر دا مطلب سورۃ الکوثر نبی علیہ السلام تعالی رب العزت ہوئی چې دو خبرې مال راکا نو دو تعالی درکم تبدا سو کوي چې تاسو څومره عبادتونه دي تاسو څومره تعظیمات دي تواضع دا او عاجزی دا فصلی لربک هغه خاصی خپل رب کو او تاسو څومره مالی قربانی دا خیر او صدقه دا نو انحر هغه الله لپاره دا دوه خبرستانه غواړم نو تعالی بدو نعمتونه دو اجرونه درکم یو دا دی چې اول کوثر او بل ان شانک هو الابتر دشمن نه باندې خلاص کوم دا مطلب صورت کې او دا خاصو دین رستو ټول صورتونه چې دی هغه کې نبی علیہ السلام سره اکثر خطابات دي دا لومبه خطاب دی پیغمبر ته وی دا چې سورہ کافرون کې دا چې ټولو کې اکثر تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی تر اخره پورې الکوثر ستوي الکوثر هو حدیث د حضرت انس رضی الله عنه کې راغلیو چې نبی علیہ السلام ویلو چې زلم معراج ته ما یو نهر ولید نو ما وی چې یا جبرئیل ما هاذا تاسو نو کو جبرئیل نه جدا سدي هغه ما ته وی چې دا هاذا النهر الذي اعطاك ربك دا نهر دې چې الله تعالی درکړي ته بیا راضي کنا او دینو امتیان لوګو ورکهم هغه داسې حوض دی چې انیته کواکب السماء داغی لوخی داغی گلاسونه داسری لکه ستوري د اسمان دومره ډیر دي وماؤه احلى من العسل وابرد من الثلج وابيض من اللبن وبي د غبین خوږی دي د واورې نه یخی دي او د پایو نسپینی دي داسې نه او ویلو چې من شرب منه لم يظمأ ابدا چا چې د دین او بوس کلی نه هغه چرته کې نشي د حدیث کې بعض خلکو اشکال ویلو چې ولې بیا به وبنسکو دی وی چې دا دنیا چې سره تګی شنو بس کی کنه اسه خلص کی وی چې نبی علیہ السلام وی چې بیا به نسګي کېږي نو چې نسګي کینو به بنسکو نو یا خدای پاک مونږ خوای چې مونږ بس کله خپل په آخرت کې جنت کې کو کنه الله دې مونږ په حدیثو پوه کی محدثین وی نه کنه پوه نشي دا مطلب نه دی چا چې د حوض کوثر نه او به اوس کې نه جنتی شو دا خو د جنت علامه ده کنه چې ګلاس د لدر کنه جنتی شوی او جنتیان بیانتږي کیږي نوږي کیږي دا مطلب ته بور نظر منډه کې روزه ده دوبونم دی اوریدنو نه دا مطلب دی چې کوم سړی جنتی شنو جنت کې تند نشتا لوګا نشتا
هو کته وای چې خوراک سکاک نو خوراک سکاک به خلق الته د تندې د لوګي نه کوي د دې وجه نه به کوي چې په هغه وبو کې یو خوند ډېر زبردست د دې وجه نه به کوي چې په هغه میوو کې او په هغه رزق د جنت کې یو قسم خوږوالی او لذت دی د هغې لپاره به کوي ته خو دنیا کې په اوبو په ډوډۍ نه پوه شوې تا یې خوند نه دی لیدلی خو چې اوږې شي نو ډوډۍ وخورې نو لوږه ختمه شي چې تږې شي نو اوبه وڅښې نو تنده ختمه شي ته خو یې خانه په خوږوالي نه یې پوهېدلی هلته به پوهېږې ځکه یې ویلي چې لم یزمع ابدا جنتي شو او جنتیان نه تږي کېږي دلته دې هم تږي کېږي هلته دې هم تږي کېږي نه دلته کې تنده ده ښه او د دې تندې په وجه باندې څه د آخرت د تندې نه بچ شو که نه عمل څوک هسې کوي ثمره به یي که نه نبی علیہ السلام ویلي زه به ولاړم امتیان له به اوبه ورکوم دې کې چې وګورم نو یو ډله به یې به واپس کړي شي ملایک به یې نه راپرېږدي هغې به راځي او ملایک به یې نه راپرېږدي یختلجو یحال بیني و بینهم زما د هغې منځ کې یو ملایک رکاوټ واچوي زه به اوازونه کوم چې راپرېږدی امتي امتي زما امتیان دي نبی علیہ السلام وایي زما امتیان دي ملائک به ورته وایي چې انک لا تدري ته هغه څه نه پوهېږي حدیث پیغمبر د غیبو نه خبر دی نو که د ملائکو خبره واورئ هغې دروغ نه وایي ستاسو په شان نه دي هغې پیغمبر ته وایي حوض کوثر نه رالې او لا نه خبره انک لا تدري ما احدثوا بعدک ته نه خبر چې دا خو ستا د امت میلادیان دي عرسیان دي دا هغه بدعتیان دي چې ستا نه وروسته په دین کې څومره بدعات جوړ کړي وو نبی علیہ السلام به د هغې د خدای نه خبر شي دا خو مې ستاسو نه واورېده زه خو نه یم خبر چې زما امت کې به دا بلاګان هم پیدا کېږي ښه دا دي سحقا سحقا لمن غیر بعدي تبا دي شي او هلاک دي شي هغه څوک چې زما نه وروسته زما دین بدل کړی زما دین خو ډېر اسان یو څو خبرې وي چې کلمه طیبه وه منځ و زکات و حج او روژه وه دا دې پکې نور څه راویستو سحقا لمن غیر بعدي خیرې به ورته کوي ادې جزان په تمه دي موږ له پیغمبر شفاعت کوي هغه یې تاله نه کوي تا دې دین سره څه وکړو هر څه دې بدل کړو مونځ دې بدل کړو بانګ دې بدل کړو ذکر دې بدل کړو دعا دې بدل کړه صلات دې بدل کړو صلات دا څه چې وایي تا خو چې پیغمبر سره سمه مقابله شروع کړې ده دې ته دې ملا تړلې ده او بډې دې راښکلې چې د پیغمبر خلاف به کوم د صبر روز صفات په څنګه په تمه شي تا خو به وشړې د حوض نه حدیث کې راځي داسې به وشړې لکه پردې اوښ چې د اوبو نه شړلی شي تا بیا څوک یې هلته کې مه کوه خلاف د سنت مه کوه دا به ته ډېر ګران پرېوځي ګورې کوثر به دې نصیب نه شي دې دنیا کې کوثر یاد کا کوثر زده کا کوثر باندې عقیده وساته عمل وساته چې قرآن دی دې ته الکوثر ویلي ولې ډېر لوی خیر په څه کې دی په قرآن کې دی که نه آل عمران کې نه ویلي چې الله څه ورکوي حکمت ورکوي چاله چې خوښی شي ومن یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا چاله چې د قرآن او سنت علم ورکړی شم دا ډېر لوی خیر دی الکوثر اسی خمانی مفسرینو ډېرې کړي دي ابن جوزی الکوثر نبوت هم دی الکوثر علم هم دی الکوثر قرآن هم دی الکوثر سنت هم دی دا ټول پکې راځي لیکن د ټولو جامع هغه قرآن دی مونږ تعالی درکړ ډېر لوی خیر چې دنیا کې قرآن دی او په آخرت کې حوض دی ډېر لوی حوض دی ځکه حدیث کې راځي چې د هغې یو بازو د میاشتې په منزل دی دومره لوی دی یو بازو څلور ګوټه دی مربع دی که نه
دا حوض او دا نبی علیہ السلام دا خپل امتیان له عبور کی دا صرف په محشر کې ښا په محشر کې وي بیا په چې جنتیان جنت ته بیا نه ځکه یې ته چې کوي او برازونه دا خپل یو بندي میزابان دو پر نالی او ترابه دلی د جنت الفردوس نا په پونه ویل ګولي خلق بو ته ګوري د بر نه به برابرېږي شرار وي احوز بداغینه ډکیږي دا د پیغمبر شان دی درکم تعالی ډیر لوی خیر نو ته موږ کوا حسن موږ کوا لربک دا موږ او دا عبادت خاص کا خپل رب پورې ځکه منځونه عبادتونه خلق کوي خو تخصیص پکې نشته نو ستاسو په عبادت کې با تخصیص وی خلوص وی څنګه زمور کې ویلو فعبد الله مخلصا له الدين تل عبادت کوه په داسې یقین باندې چې خلوص پکې ورخه لام یې ذکر کو ځکه خلق خو پته نه لګي منځونه کوي خو تاسو ته وکړي لکه موږ د چاله وکړو نو په خبره مشرانو اکثر د ماخام په وخت کې سنفلونه کولو ماخام نه پاسو چا به نفل کول 2 رکعات د دې لپاره چې دا سره ودا د بیبي عائشه لپاره کومه ولې هغه نو کوي څو وینه د هغه اولاد نو کنه یا خدای ته دی پورا دی خو خلق نیم غړې ده د دې عزت نشته نو خلق عزت ته څنګه اولاد یې نو وی اولاد نو کنه د نبی علیہ السلام او صرف دا غلمبه بیبی نو حضرت خدیجه لونم داغي وی زامنم ټول داغیو صرف یو ابراهیم پکې د بل نه وکنه انو موږ ځکه دا 2 رکعات ولکو چې اولاد یې نو په ګوره تنه خبرو چې قران کې راغلي سورته احزاب کې چې ازواجه امهاتهم د پیغمبر ازواج بیبیان چې دي زموږ روحاني مین دي موږ ټولې اولاد یو راشوي چې اولاد د توخیمه چې څومره مسلمانان دي او مؤمنان دي او متقیان دي نو ټول د بیبي عائشه اولاد دي هغه فخر کاو کنه زنانو ته ما ته مور مو استاسو مور نیمه تاسو د ناری نو مور ما اتنی خبر وګوره نفل وغیر کولو فصلی لربک وی قران ښا چا وی دا 2 رکعات د لوی بابا د پاره کوم الکه چې هغه ولی دی او خدای بخل دې دا غو ساجت ته ځان لکه واستا پتن لګی چې بخیل کنه دی بخیل منځونه لري لکولو فصلی لربک دا وکړه ګورو خيار خلق به موږ یو ځل په مردان کې بیان وکړو نو د بینک یو لوی منیجر خدای چې اجي ته وو هغه دا خبر اورید نو راغی تاسو یو کو چې تاسو وکنه چې مون په بل چا د پاره نه کې زما مور مړه دا او ما په ځان دا یې چې د باغې له 2 رکعات کوم نو ګورا دا څه کوي چې مونږ د الله د پاره یې که فرض یې که نفل یې که سنت یې که هر څه مونږ د الله د پاره یې لربک ثواب یې هغه تبخا دا سمو آیا چې تنیت کینو ته چې الله زو خپل مور د پاره 2 رکعات نفل کوما دا سمو آیا مونږ د الله د پاره کې چې خاص خدای پاک بادشاہ لره او نور چې ثواب یې بخین داوی پر روح یې او بحداث کوي او خيار خلق یې د دین نه خبر کړي وانحر او قربانیو کا او خان حلال کا زمال پارا ذکر دی کی بدو فیدی او بزما عبادت شي زمانون بواخل چې بسم الله الله اکبر او بل برد راشي پر مشرکان باندې چې هغه د خپل بوتانو لپاره حلالي نو الله ای زما تا سره وعده ده چې نشان اکهو الابتر استاد دشمن او استاد سنت دشمن تر قیامت پوری شي ناغه به لکې یا خدای توبه والابتر
ابتر هغه شی ته وی چې لکه ته پرې کې دشمن باندې داسې شي دا کنایه د سنه د دین نه چې دنیا کې بداغه نسل نه دنیا کې بداغه اتباع نه مرګري به نه څوک بور پسې لاس نو چته د خیر خبره به نه کوي هغه ابتر شي کنه ها دشمن پیغمبر سو کې نشانه کا شانی هغه چې داغه سنت خلاف کوي داغه دین خلاف کوي یو هغه وخت کې ابو جهل دی او ابو لهب دی چې هغه سره مقابله کوله میدان تراوتل غومو کنه هغه الله هلاکل هغه پیغمبر ته پیغور ورکاو چې کله ابراهیم وفات شو نو یې زدا یو تنو عام لاړ پیغمبر افطر شوی ها رستی څوک نشته دی الله وی چې نه ته افطر نه دا ټول امت ستاسو روحاني اولاد دی ځکه پیغمبر د امت د پاره په منځله د پلاری دا ټول ستاسو اولاد دی روحاني او دی به افطر شي دغه شی شان اکا کې هر هغه سره تر قیامت پورې هغه بنده چې هغه پیغمبر د سنت خلاف کوي چې پیغمبر یو سکړي او دی بل سکړي الله وی دی وځه تبا کوم دی به ابتری دی په دنیا کې چره داسې د خیر او د نعمت او د برکت کارونه کوي بلکې هر کار به د لنډي بوچي هر کار چې کوي نو هغه کامیابیږي نه کمال ته ونه رسي ځکه چې د پیغمبر د سنت خلاف کوي بدعات کوي رسمونه رواجونه کوي د ان شان هغه څه کوي عام صفات یې ذکر کوي نو یې نه راوستي چې ابو جهل ابو لهب عتبہ او شیبہ هنا شانی ویلي چې تاسو سره څوک حسد کوي بغض ساتي نه وداسي کله چې دې صورت کې الله ډېر لوی نعمت بیان کړ ډېر لوی خزانه حضرت نبی علیہ السلام شان یې ذکر کو د سورته کافرون کې ورته وی چې بس کار خبره او تو اعلان ورته وکم چې زما او تاسو نه کې تعلق ختم بایکاټ ځکه الله مونږه پوره کو الله مونږه مستغنی کو استادونه نو زمون تاسو تاجت نشته نو تاسو تاجت شته نو تاسو دین تاجت شته بایکاټ سورۃ کافرون کې اعلان د براءت او ټول راجمع کړو چې قل یا ایها الکافرون جمع کړو چې اے هغه خلقو چې مخکې قران کې څومره تیر شو او کافرانو ته ویل شو کاغه مشرکانی که يهوديانی که عیسایانی که مجوسیانی که صابئینی که نور داسې باطل پرس الله ذکر کړي نو هغه ټول ته وی چې ایها الکافرون ټول سره خطاب او د دین براءت وکړه او د دې د دین براءت وکړه دا مطلب هو چې الله نعمت کې به انسان باندې او دله دین پورا کې کامل مکمل کی نو اوس د حاجت او ضرورت نشته کنه نو ډیره مناسبه خبره چې هغه سي بی دین خلق سره تعلق ساتي تا قرآن کې بار بار دا مسله وشو عرب کی ویل وزارت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم کله چې دا خلق ویني چې زمون پیاتونو کې سورہ نام کې ویلو باطل پس لګیاي کوشش کوي نو دینه مخواړه او دې سره مکینا وای ما ينسينك الشیطان خیر دي شنو چې دې شنو بیا ته نزا انکم ذم مثلهم یویلو بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون وایا اعلان وکای پیغمبره چې د دنیا کافرانو هر څوک چې په هر مذهب او په هر دین باندې چې خو چې کفر دې پکې لا عبد ما تعبدون زما خبره وره او دا وخت کې نازل شو چې مشرکان وزور لګاو پیغمبر باندې چې موږ ځان سره مرګري کو کنه خیر دې که بزور نه په خواږه پاستان او ته به وی چې ګوره زموږ استاد ډوره فرق نشته لکه اوس چې خلق وی کنه یې ګوره دا اختلاف نشته دی هیڅ نشته دی دا خاصه مونږ یو بل سره مخامخ کی ګونانو کله چې مخامخ شنو بیا خو هیڅ نشته دی پیغمبر موږ سره خبرې کی موږ سره خبرې کو
خدا دې خلقوي زمونږ مین کې اختلاف جوړ کړی دی نورانځ دې کې زبو ته د دې لپاره چې ته بس دور وکړه چې زمونږ د لات منات نوم ماخلن بس مونږ نور تا ته دا نه وایو چې غني راشه سجده ورته وکړه عبادت یې وکړه څه نه وغواړه سوال ته نه وکړه رامدد شي ورته ووایه نه خو بس دې بس سوایه منو مونږ ورساره ووشو نو دا صورت نازل شو چې داسې خبرې ورته وکړه چې بیا اثره پیدا نه شي ووایه ورته چې زه بندګي نه کوم دا هغه چا چې تاسو عبادت کوئ هېڅ قسم بندګي نه کوم نه ستاسو په شان ته چې سجده ورته ولګوم مسح کم تعظیم یې وکړم سر ورته ښکته کړم داسې هم نه کوم او نه یې داسې کوم چې ګنې ښه ورته ووایم ښه ورته هم نه وایم بس چې الله رب العزت څه ویلي نو هغه به ورته وایم ښه چې لا یسمع ولا یبصر ولا یغني دې څه کولی شي ویني نه اوري نه او څه فایده چاله نشي ورکولی دا به زه وایم که نه ځکه چې الله داسې ویلي ښه لا اعبد ما تعبدون چې تاسو یې نوم یې ماخله نو بس وبشي زمونږ او ستا دوره فرق نشته دی دا مطلب دی یو زه عبادت نه کوم زه عزت نه ساتم دا دی چې تاسو عبادت کوئ ما تعبدون هر څه چې که هغه د ډب ګټې په شکل کې که هغه ونی او ځا